سلامونه او نګې هیلې تاسو ټولو ته امید ساتم چې ښه به وي روغ او جوړ به وي. یو ځل بیا زه غزال سره د خپل همکارانو سره ستاسو په چوپړ کې حاضره یم. نن راغلي یو ځانګړي ځای ته. دا چې نن څه خبره ده دا به دې ورور نه واورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ څنګه تاسو؟ الله پاک شکر د تاسو څنګه یې؟ شکر دی زه خو ښه یم. تاسو ښه یې پخپله؟ الله پاک شکر دی او تاسې دعاګانې دي. زمونږ دعاګانې دي. زه خو تا ته دعا نه کوم. ټول پښتون ولس موږ ته دعاګانې کوي. ښه ګپ مې ولګوو. ستاسو نوم؟ زما نوم ناصر عثمان افغان دی او خلک مینې نه باچا خان راته وایي چونکې زه د باچا خان په فلسفې کلک ویلوړ یم. باچا خان تاسو ته وایي. ښه باچا خان دلته څه کوئ نن؟ دلته نن د ایکسیز اکیډمۍ یو پروګرام و نو چونکې دلته سټوډنټ چې دي هغې ډیپلومې حاصلې کړې هغې د پوره ایوارډ سرمني وه او ځنه سټوډنټ چې دي هغه ټیچر شول نو هغې د پوره دا فنکشن چې ده دا راجوړ کړه شوې ده. تاسو دلته مطلب سبق وایي که نه هسې راغلی وئ؟ بالکل زه د سر سحر سره کنورسیشن کلاس وهلم او سر زبیر سره د آیلټس کلاس وهلم زبیر وهاب سره. ښه ډېر ښه. نو ګرانو کتونکو ګرمي هم ډېره زیاته ګرمي ده او څنګه دا ګرمي څنګه برداشت کوئ تاسو؟ ګرمي خو چونکې داسې دو چې څوک غواړي چې د خپل مستقبل کې کامیاب شم څه امیدونه دي او د دې خاورې دپاره چې څه کوې نو هغې دپاره دا هېڅ قسم ته ګرمۍ نه دي. نو که چېرې موږ احمد شاه ابدالي دو چې بچه خان دو چې هغې دې نه ډېرې سختۍ وړي دي نو دا هېڅ ګرمي نه ده دې دپاره. مننه. خوشحاله اوسئ. کامیاب اوسئ. مننه. د یو شعر بغښ کو د څومره لرغور افغان چې دي چې مغل نه یم چې زخمونو ته بجاړم مغل نه یم چې زخمونو ته بجاړم انتقام په پرهرونو کې رنغاړم زه افغان چې کله سم شم په سمي شم زه افغان چې کله سم شم په سمي شم د ذرې ذرې حساب به درنه غړم. ډېره مننه. زبردست. اوکې کتونکو موږ سره پاتې شو چېرته مزه. ای کاش مثل کشورهای دیگه افغانستان هم آباد میشد. دختر خانم‌ها میتونست که تعلیم کنه، درس بخوانه و به یک مقام خود برسانه. تای عزیز در پشاور امروز دخترای افغان درس میخوانند و از دانشگاه فارغ شدن. ای کاش در افغانستان هم درس می بود برای دختر خانم‌ها، مکاتب دانشگاه باز می بود که از وطن خود از کشور خود اینی دیپلم به دست می آوردن. مگم بازم خوب است که با امیده. سلام. څنګه تاسو؟ شکر تاسو. مبارک نو. خیر مبارک. تاسو ته هم مبارک. ټول افغان ولس ته مبارک. نن د اکسیس اکیډمي کې چې کوم پروګرام دا چې کوم د ډیپلوما هولډرز و د دغه په باره کې ده کې زیاتره افغانان دي په دغه اکیډمي کې. او د کوم اکیډمۍ هنر چې دی دا سرزبیر افغان دی او دا چې دا کوم اکیډمي کولاو کړې دا صرف د افغان دپاره دا ټول د پښتون د ولس دپاره دی او په دا کې زیاتره 99% چې کوم دی دا ټول افغان دی. تاسو په خپله بنیادي د کوم ځای افغانستان که د پاکستان؟ زه خو بیسیکلی وزیر یم وزیرستان یم. وزیره پس زلزله همداسې وایي که نه؟ دا وزیري ژبه ډېره زیاته سخته ګرانه ده. دا ولې؟ سخته نه ده بس زه به تاسو سره ووایم. د ما سره یو څو ټکي وزیري ژبه کې خبرې وکړئ. څرنګه تاسو ښه یې بروبر یې؟ زه خو داسې ګډه واډه یم. ګرمي ډېره زیاته ستره ګرمي ده. ګرمي پېښور کې ډېره زیاته وي. تاسې ګرمۍ نه تنګېږئ که ویلې؟ تو متکسر څومره خولا خولا یم که نه؟ خولا خو ډېرې متارسی وزیري ژبه متارسی. ماشاءالله موږ فخر پکې شته وزیرۍ له اجازه داده. مننه. خوشحاله اوسئ. پښتنو ته څه پیغام لرئ؟ او زیاتره موږ خپل افغان ولس ته دا پیغام لرو نن سبا چې کوم د افغانستان کې د نجلیو تعلیم باندې او څومره افغانان نجلۍ چې دا ټولې پاکستان نورو ملکونو ته ځي او موږ د افغانستان چې کوم نظام دی دغه خواست کوو چې تاسو د نجلیو تعلیم کولاو کړئ. بې نجلۍ نه بهر په وطن کې څه نشي راتللی. مننه. ډېره مننه. ګران دوستانو موږ سره پاتې شي. ماشاءالله دومره ډېر زیات ورونه ولاړ دي وایي چې موږ تاسو سره انټرویو کوو. دا چې خب در یک مطل است میگه زور بالای زور. یکش میگه من اینتریو میگم یکش میگه من خب خوب است کامیاب شدن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ شکر الحمدلله. تاسو نو؟ فیصل قریش. فیصل قریش. ته کوم ځای؟ زه پېښور یم واټ روډ. لکه مطلب ډېر زیات تادید و چې ما سره خبرې وکوي. دا ولې؟ بس څه نشم ویلی خاص. نو ولې تادید کوئ تاسو؟ مطلب تادید کوله چې ما سره تاسو خبرې وکوئ ولې؟ رش ډېر و بس ما ویلې په ما ناوخته هم دی مې چې زر راشم. نو دلته څه کوئ؟ زه اکسس اکیډمۍ کې لینګویج کوم او نن زموږ دا پروګرام نو دې کتلو له راغلی یم. بالکل. نو تاسو څومره انګلیش زده کړی دی؟ اوس تقریبا یو وخت شو چې اډمیشن مې کړی
اوس مې شروعات کړ. ها مطلب ویلی شي چې how are you thanks او دا ویلی شي نور نشي ویلی نه ماشاءالله ډېر ښه و. سکول کالج کې مو ډېر ویلی خو لینګویج کې فرست ټایم. مننه خوشحاله ښه موږ سره دلته یو ورور دی چې نن مطلب ډیپلوم یې ترلاسه کړله او ډېر زیات خوشحاله هم ښکاري دا چې خوشحال دی او که خفه دا به دی نه واورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو شکر تاسو وایه. ډېر خوشحالې ولې بس ډیپلوما مې ترلاسه کړه نو خامخا به خوشحاله وي که نه. څومره محنت مو وکړله چې تر څو دا ډیپلوما ترلاسه کوئ او دې ته څومره تاسو په تمه پاتې شوي وئ؟ دې ډیپلوما ته مونږ تقریبا دلته یو کال انتظار وکړو، یو کال لکه سټډي وکړه نو هغې نه پس مونږ دغه ډیپلوما ترلاسه کړله. نو دوستانو دا ډیپلوما تاسو وګورئ نو تاسو دا وایئ یو خو دا زما لوپټه بار بار خوږي ښه نو دې ته اوس څومره خوشحال مطلب څه احساس لري فی الحال؟ ډېر زیات ورته خوشحاله یم سپیشلي زما پیرنټس ډېر زیات ورته خوشحاله دي دې ته لکه مونږ چې بیسیکلي کوم د ساوث وزیرستان نه راغلي یو دلته کې مونږ او سپیشل مونږ په دې سبق پسې راغلي د کار نن سبا هلته کې حالات هم داسې دي که نه چې داسې ښه سبق هغه نشته فیسلیټیز نو دلته کې مونږ چې راغلي یو سبق دپاره او بیا سپیشل زما مور پلار ډېر زیات خوشحاله دي دې ډیپلوما ته. بس کامیاب اوسئ او څومره انګلیش مو زده کړی دی او ټیچر به شي او که نه کور کې به کښېنئ؟ نه منه چې پیله زه د اکیډمي ته راغلی نو ما هغې نه پیله خو مونږ بیخي لکه انګلیش ویلی نه شوه خو چې کله نه ما د اکیډمي جوین کړله نو هغې نه پس په ځان کې مې څه ولیدل یاره څه مې دلته کې زده کړل. یو ټیلنټ شته په تاسو کې؟ ټیلنټ بالکل شته دی راکې او سپیشلي زمونږ د کې پي کې ټرایبلز ایریا کې چې کوم دي که نه ډېر زیات ښه ټیلنټ خلک شته دی که نه خو څه د فیسلیټیز څه وجه او څه د نن سبا د امن د وجه کوم دی که نه هلته کې نن سبا حالات داسې جوړ شوي دي که نه چې د حالاتو د وجې نه سړی داسې مخامخ نشي راتلی. ډېره مننه خوشحاله میم یو تپوس به نه کوم تاسو ویډیو ما کتلی وې ښه ګران دوستانو څنګه چې نور ورونه یادونه وکړه چې واقعا ډېره زیاته خوشحاله هم وه دلته موږ سره یو وړوکی کاکا یې ورته وایو که نه او ماشاءالله داسې ښایسته کیوټ هم دی که نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر دی میم. نوم؟ زاهد عثمان. څه؟ زاهد عثمان. زاهد عثمان د کوم ځای؟ لکی مروت. نو مروت یې؟ یس. نو دلته څه کوې؟ دلته پروګرام سکسس اکیډمي ته راغلی وم. پروګرام ته راغلی وې که نه سبق هم پکې وایې؟ سبق هم پکې وایو هلته کنورسیشن کلاس کې سهار سره یو او آینده کې به څه جوړېږي درنه؟ CSS افیسر. ماشاءالله ډېر ښه. او اوس څنګه مطلب کله فیل شوی درسونو کې سبقونو کې که نه؟ نو میم داسې فیصل هم ښه اکیډمي ده بس هغې کې سبق وایي. دې نه پس یې غواړې چې فیل شي پکې؟ نو میم. نو وایي ډېر ښایسته شاعري کوي رښتیا ده؟ یس میم. یو شعر خو وایه کتونکو ته. شعر خو داسې نه راځي میم. نو څه راځي؟ انګلیش کې تپوس نه کوي. زه انګلیش کې تپوسونه وکړم انګلیش کې تپوسونه به نه کوم تاسو نه ولې چې موږ تاسو ټول پښتانه یو باید اول خپله ژبه ده که نه اول ځان دی بیا جهان دی. یس میم. مننه. تھینک یو. ها ګرانو کتونکو موږ سره پاتې شئ چېرته مه ځئ. ها ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو مخکې محفل ولیدله هلته شعر شاعري اتڼ او داسې نور هر څه تاسو پکې ولیدله نو ما وغوښتله چې اخر کې دا د خلکو نظر واخلمه چې آیا خوشحال ول او که نه او ګرمي هم ډېره زیاته وه نو نه پوهېږم چې خوشحال دي او که خفه. سلام څنګه؟ وعلیکم السلام. د ټولو نه اول ستاسو او د اورېدونکو مننه ډېره. زما نوم احسان الله دی او زه د باړې نه تعلق ساتم. موږ چونکې راغلي وو د اکسس اکیډمۍ یو ښکلی پروګرام و او ډېر هم انجوی کړو چونکې ګرمي وه خو حالان کې چې کله خوشحالي بیا انسان د ګرمۍ نه ښکاري. خوشحالي یو داسې شی دی چې انسان په هر ځای کې بیا په ټاپ باندې روان وي. تاسو مطلب دلته ټیچر درس وایې که نه څه کوئ؟ زه خو خپله د انګلیش د کنورسیشن کلاس سټوډنټ یم د سر زبیر وهاب سر او موږ د هغوی نه ډېر زیات سټسفای یو. موږ ډېر څه زده کړو په دې لږ ټایم کې په دې 2 میاشتو کې ډېر زیات هم څه زده کړو. مطلب څو پرسنټ مو زده کړي ترې نه؟ تقریبا 95% موږ یو سټیج ته رسېدلي یو په دې within 2 months کې. ډېر ښه. الله هم په کامیاب لره. مننه. تھینک یو سو مچ. ډېره مهرباني ستاسو د اورېدونکو سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم؟ محمد صهیب. د کوم ځای؟ زه د هنګو یم کوهاټ. دلته څه کوئ؟ دلته زه ګورنمنټ کالج کې یم خپل سبق وایم په سیکنډ ایئر کې یم اوس سیکنډ ایئر ته شفټ شوم. فرست ایئر ایگزام وشو ایگزام ته انتظار دی بس دې نه مخکې هم موږ د اکیډمي جوین کړه د اکسس اکیډمي. بس ایگزام څنګه تیر شو؟ یاره ایگزام خو ډېر ډیفیکلټ و ځکه چې کلسټر سیسټم و او ټول نظام خراب و. او نن ورځ څنګه تیره شوه دلته؟
ډېره الحمدلله ډېره ښه تېره شوه ماشاءالله چې دا انوایرمنټ مونږ ولیدو مونږ داسې انوایرمنټ نه و لیدلي ماشاءالله مونږ ډېر سیټسفاید شو دي انوایرمنټ نه چې مونږ ته داسې موقع راکوي مونږ اکسس اکیډمي ډېره غټه شکریا ادا کړو چې داسې مونږ ته یو فنکشن یې جوړ کړو او هر یو هلک ته خپله جینۍ هلکانو ته هر چا ته یې موقع ورکړه مونږ ډېر دې نه خوشحاله یو ډېره مننه خوشحاله اوسئ خپرونه هم ورو ورو په ختمېدو ده موږ سره وړه ماشومه ګلالۍ ماشومه ناسته ده نو دې په شوق راغی زما خواته نو نه پوهېږم چې دې ولې داسې زړه وکړو چې زما خواته دومره په مینه راغله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه یو ستا ښایسته نوم عایشه عایشه دلته څه کوې ګرانې دلته اکسس اکیډمي پروګرام د دې ته راغلی مطلب سبق وایې که نه هسې دا محفل ته رالی سبق وایو لکه اکسس اکیډمي کې او وایو سبق وایې مطلب سبق دې زده کړی او که نه انګلیش او لږ لږ خو راځي لږ لږ راځي تاسو د کوم ځای مروت نو پوښتنو ته به څه وې څه به وایم سلام او دعا کوي بس دومره مننه ګران کتونکو دا وه د نن ورځې خپرونه چې ما تاسو ته وړاندې کړله امید ساتم چې دا به مو ډېر ډېر خوښ شوې وي هر چېرته چې یاستئ ښاد خوشحاله او کامیابه اوسئ